أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بیا هم که د هغو خلکو مخړونه ستا لپاره د زغملو وړ نه وي، نو که د زور رسیږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا اسمان ته زینه کېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه. که الله غوښتي وای نو هغوی ټولې پر سمه لاره راغونډولی شول. نو ناپوهه کېږه مه. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. د حق بلنې ته هغه خلک لبیک وایي چې اورېدونکي پاتې شول مړي، نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلېږي. وایه الله د نښانې نازلولو بشپړ واس واک لري، خو له هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته دي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. پزمکه کې خوځیدونکي کوم ساکاخ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره، دا ټول همدا ستاسې په څېر انواع دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پرېښې، بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وکم خلق چې زمونږ نښانې دروغجنې ګڼي هغوی کاڼه او ګونګیان دي، په ترږمیو کې لوېدلي دي. الله چې چاته وغواړي ګمراه کوي او چاته یې چې خوښه شي پر سمه لاره یې برابروي. أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه لږ شان غور وکړئ راوښئ، که کله پر تاسې باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا وروستی ساعت رارسیږي، نو آیا په هغه وخت کې تاسې له الله نه پرته کوم بل څوک بلئ؟ وایئ که رښتیني یاست. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. په هغه وخت کې تاسې همدا الله بلئ، بیا که د هغه خوښه شي نو د هغه غم یعنې مصیبت راوستل پر تاسې زندوي. په داسې وختونو کې تاسې خپل انګېرلي شریکان هېروئ. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لتانا مخکې مونږ ډېرو قومونو ته پیغمبران لېږلي او هغه قومونه مو په کړاوونو او غمونو اخته کړل تر څو چې هغوی له عاجزۍ سره زموږ په وړاندې سر ښکته کړي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. کله چې زموږ له لوري پر هغو سختي راغله نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه، خو د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته دا ډېنه ورکړه چې تاسې چې څه کوئ ښه کوئ. فلما
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړ چې ورته شوی وو، نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستې، تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوي وو ښه ډوب شول، نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت چې له هرې ښېګڼې څخه ناامید وو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. په دې توګه د هغو خلکو سټه ویستل شو، یعنې بیخي پرې شو چې هغوی ظلم کړی او ثنا ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایه کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې که الله ستاسې لیدنه او اورېدنه درڅخه واخلي او ستاسې زړونه مهر کړي، نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسې ته دا قواوې بیرته درکړی شي. وګوره په څه شان موږ بیا خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وایه تاسې کله په دې څه فکر کړی دی چې که د الله له لوري په ناڅاپي یا څرګند ډول پر تاسې باندې عذاب راشي، نو آیا له ظالمانو پرته به نور څوک هلاک شي؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ چې کوم پیغمبران لیږو د همدې لپاره لیږو چې هغوی نیکانو ته زیری ورکوونکي او د بد عمله خلکو ویرونکي اوسي. چې کوم کسان د هغوی خبره ومني او خپله کړنچاره سمه کړي، د هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. او کوم خلک چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي، هغوی ته به د خپلو سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه زه تاسې ته دا نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي، نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه فرښته یم. زه خو یوازې د هغې وحي پیروي کوم چې ما ته را استوله کېږي. بیا له دوی نه پوښتنه وکړه آیا ړانده او سترګور دواړه برابرېدی شي؟ آیا تاسې فکر نه کوئ؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، ته د دې وحی د علم په وسیله هغو خلکو ته نصیحت وکړه چې له دې خبرې څخه ویریږي چې د خپل رب حضور ته به یو وخت په داسې حال کې وړاندې کړی شي چې له هغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي. ښایي چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.